بلوخي کې به سړی پوکې نه کوي. د دې په باره کې به انشاءالله بیا حدیث رام شي. خو مثلا موږ او تاسو چای راپورته کړو او هغه ګرم دی او موږ او تاسو اکثر هغې ته پوکي ورکوو. پوکوې دا ناروا دي. یا ډوډۍ مو راواغست یا مو کتغ راواغست هغې ته پوکې ورکوو، دا ناروا دی. ولې؟ د دوو وجو نه. یو دا دی چې ګرم خوراک دا د انسان حافظي او عقل ته تاوان رسوي. موږ او تاسو چې هوټل ته لاړ شو موږ وایو ګرمه ډوډۍ راوړه، ګرم چای راوړه. نو زموږ او ستاسو ګرمه ډوډۍ او ګرم کتغ او ګرم چای خوښي، خو دا مو حافظي او عقل خرابوي. ګوره د دې وجې نه زموږ او ستاسو زمانه کې هوښیار خلک ډېر کم دي او قمقل سم ډېر دي. دا ولې؟ کم شیونه چې عقل زیاتی هغې نه موږ ځان ساتو. 40 شیان عقل کمزوری کوي. بیا درته وایم انشاءالله 40 شیانو سره عقل کمزوری کیږي او ختمیږي. یو پکې ګرم خوراک دی. یو سړي راته وی زه یو پیر صاحب ته لاړم او زما دا تور چای د شودو ډېر خوښ دی. زما خپل هم خوښ دی، هغه وی زما هم خوښ دی. حسن جان شیخ صاحب دی الله تعالی وبخي، هغه وی جنت کې به تور چای وي د شودو. تسنیم چینه چې ده دا د تورو چایو ده. دی وی زه هغه پیر صاحب ته لاړم، لنګر خو ډېر زبردست و خو تور چای پکې نه و. وایي ما وی دا څنګه لنګر دی د شودو چای پکې نشته؟ د اولیاو بزرګانو ته خدای پاک کشف ورکړی. وی چې تقریر ته پورته شو د جمعې ورځ وه، وی چې ورونو موږ لنګر کې چای نه پخوو ځکه چې تور چای چې ګرم وي نو حافظه خرابوي او چې یخ شي نو مزه ختمه کي. نو موږ ځکه تور چای نه استعمالو. رسول الله مبارک وایي پوکي مه ورکوه، لږ صبر وکړه چې د چیکاک قابل شي نو حافظه به دې نه خرابېږي. دویمه دا ده چې سړی پوکې ورکوي نو دلته د خولې نه د لاړو هغه ذرات غورځېږي او لاړې غورځول دا د هغه شي بېعزتي ده. یو سړی چې چاته ډېر هم ګراني که فکر مو کړی او ته ورته پسه حلال کې او چرګ هم ورته حلال کې او قیمتي خوراک هم ورته راوړې او هغه درته په کتغ کې لاړې توکي، بیا موږ او تاسو خورو؟ دا لاړې توکول او لاړو نه خلک نفرت کوي، کرکه کوي. دې وجې نه بازار کې نسوار خرڅېږي ډېر قیمتي دي، خو چې کله یې سړی خوله کې واچوي نو خو کمیږي نه ختمیږي نه، خو چې لاړې ورسره یو ځای شي خلک ترې کرکه کوي. دې وجې نه زموږ شریعت وایي کم ځای کې چې اودس کوئ هلته به لاړې نه توکوئ، هلته به پزه نه پاکئ، پورته کېږي به بل ځای کې به توکي، بیا به د اودس ځای ته راځي. ولې بل ملګری چې دا لاړې وویني نو هغه ترې نه کرکه کوي. دا صحیح کار نه دی. دې وجې نه په لاړو شیطان هم ډېر خفه کېږي. رسول الله مبارک فرمایي چې سړی ویده شي او بیکاره خوب وګوري او دی راپورته شي او زړه یې خفه چې ما خو بیکاره خوب ولیده، نو چپ طرف ته د 3 کرته لاړې توکي نو شیطان ترې نه وتښتي، هغه اثر یې ختم شي.